ای په جامه کې ځان غختون کې وېد کې دن کې شپه په منځ کې په ولاړې تیر کړه مگر کما نیمه شپه یا له هغې نه یو څه کم کړه یا له هغې نه یو څه زیات کړه او قران خپ قرار الولا مون پر تا باندې د یو درند کلام نازلون کیو په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاتېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قران د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي د ورځې په اوږدو کې خوستاله لپاره زیات مصروفیتونه دي د خپل پروردگار نوم یادوا او له ټولو نه په علایق قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه او خلک چې کومي خبري جوړوي پر هغه صبر وکړه او په نیک ډول له هغه نه بیل شه